که خپل ژوند خوشحالول غواړي نو دا درته وایم ما مضى فقد فات یا وایم فقد مات. څه چې تیر شوي دي هغه مړه شوي، څه چې تیر شوي دي هغه مړه شوي. چې د څو پورې تا د ماضي سوچ کوو نو زه درته دا شرطین ویم چې ستا په ژوند کې خوشحالي نشي راتلی. ماضي کتاب بند کا، وې تړه او جیل ته دننه ور واچوه او دغه تورو تیرو ته ور واچوه او که طاقت یې کېږي اور ورته ولګه ویې سېږه او چې دغه جیل نه راونه باسي. هوښیار سړی د ماضي ملف ګوره چې ته راښکاره کوي نه، هوښیار سړی د ماضي ملف نه راښکاره کوي. دا بعض کسان د ماضي په ملف کې لګي دي هغه پاڼې اړې راړي نو دا چې داسې شی وی نو دا به څومره ښه وه چې دغه ټیم کې د ځمکه موږ داسې تقسیم کړی وی ښه به وه چې د زما د پلار هغو ته داسې نه ویلی دا به ښه وه او چې ما هغه سړي ته داسې سبحان الله دغه ملف کې لګیا دي او کوم چې دغه وخت ملف دی هغه ته یېري. نو زه تاسو ته دا وایم چې دغه ملف راوالی ویې تړئ او په جیل کې بند کړئ او تورو تیرو ته ور واچوئ چې د سر په ده باندې نه رڼا ولګي او نه چاته پته مو ولګي چې په جیل کې دا ملف پروت دی. داسې ته ور واچوئ ځکه چې دا ملف ته څومره کولاوې نو غم به تازه کي او مسلې به ډېري. او دا درته ووایم که دا د دې مسلو د ختمېدو حل وی نو بیا خو به ډېره ښه وی. دا حل نه دی بلکې هغه شته مسلې ده ته هغه به درته ښه ډېرې. الله سبحانه وتعالی د دې امتونو خبرې کړي، د تیر شوي امتونو باسي په قرآن کې کړی. په اخر کې الله سبحانه وتعالی ډېره ښکلې خبره کوي تلک امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الله وی قسم وکړي د دې امتونو خو ګوره دا ختم شي هغوی ته به زه د هغوی د عمل دغه ورکوم او تاسو له به ستاسو داسې نه چې ګوره د هغوی په دغه کې کښېنئ. د دې آیت نه دا نتیجه راوځي چې کوم شی چې تیر شو هغه هیر شو او هغه مړ شو او هغه ختم شو اله به ستا ژوند خوشحالي. دا درته ډېره اهمه خبره کوم ځان سره یاده ساتي. دا کومه ورځ چې ستا ده دا ستا ده. او ځکه حدیث کې راځي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء چې سحر شو د ماښام انتظار مه کوه او چې ماښام شو نو د سحر انتظار مه کوه. تیر شوی خو لاړ ختم شو او د سبا پته نه لګي. اهم شی چې ستا په لاس کې دی هغه دغه ورځ د به کوم کې چې ته اوس یې دا کوم ټیم کې چې ته اوس ناست یې که نه دا قیمتي وخت دی تا سره دا په ارام تېر کړه. که ماضي درته راځي که ماضي درته په سوچ کې راځي چې پوخا دي شي پوخا دي شي هغه ته دا وایه د ماضي ته وایه چې تا موږ پرېښودي یو زموږ نه تللی نو موږ هم ته پرېښودی او موږ دې نه تلي. به دا حادثه شوې ده تېره شوې ده که نه دا خپله ننني ورځ پې مه خرابوه ګوره او مه په سبا باندې خپله ننني ورځ خرابوه. په سبا باندې ننني ورځ موږ هله خرابولی شوی چې موږ ته پته وی چې سبا به زه یم یا به نه یم. څه چې شوي دي هغه شوي دي هغه بدلیږي نه او څه چې راځي د هغې موږ ته پته نشتي نو ولې بیا هغه ورځ خرابوو خپله. کوم ژوند چې تېره وخت نه دی خرابول په کار کې نه ابه ښکلې طریقه تېر کړي ذکر او اذکار منځونه دنیوي چې کومې ستا منډې دي هغه کې ښه په ارام ووه ملګرو خوا ته تله خپل ژوند ښه ښکلی ژوند تېر کړي. او که چېرته درته مستقبل راغی مخې ته که چېرته درته مستقبل راغی او سوچونه دي کول نو دې مستقبل ته دا وایه چې زه ګوره هغه انسان نه یم چې په سوچونو باندې ځان خرڅوم. لکه اوس نن د څه ورځ ده د جمعې ورځ ده او دا ماسخوتن دی زمونږ شپه را باندې شوه د سهار پته نه لګي. اوس چې مونږ کټ ته وخېږو نو ماضي به راشي اول تا چې داسې کړو دا کار دې غلط کړی چې تا دې پلار ته داسې ویلی چې تا دې ښځې ته داسې ویلی دغه مدیر ته تا داسې ویلی نه وي او د هغه ځینې چې وویست نو په ده پورې وخانده. په چا پورې؟ په دې ماضي پورې وخانده ما دوکه کیسه یو پیر تلی نه بیا سله راځي زما دا شپه په ما مه خرابوځه چې د ده نه دمه شي بیا د بس مستقبل لځي. دا واړه چې لوی شي دوی دپاره به څه کوو او دا سعودي کې به موږ د کومه پورې ناست یو ځان له چې د غټ کور جوړول غواړي ځان له چې د غټې بنګلې جوړول نو دې ته دا ووایه په ده پورې وخانده وایه زه دا اوسنۍ ورځ کومه چې 100% ما سره ده دا کومه شپه دا زه په تشو هواګانو باندې نه خرڅوم وایه ښکلې شپه په تشو هواګانو موږ خرڅوو ښکلی پوست کټ
موږ باسي سوچونه او فکرونه باندې خرڅو خپل کمبل موږ په ځان باندې چوري نه دا کمبل خونوالو نه دا کټ خونوالو نه چې هغه یې سیته خپل خونوالو چې یخ شو بګل خو په دې کټ کې وړو یا تیر شو او یا روان یا تیر شو یا روان د دې سړي جون به خوشاله د دې جون بالکل ختم سبا د رب العالمین په لاس کې دغه ته پرې مستقبل پرې دا او چې کله راغی بیا به سره ګور په دې خبره چې عمل کو ان شاء الله جون به پاره مستقبل پرې دا او چې کله راغی بیا به سره ګور الله وی اتا امر الله فلا تستعجلوا تعجب مکو زدا وما کوم سړی چې د مستقبل لکه اوس مثال کې سړی دا سوچ کوي زوی دی او هغه مثال کې د یو کال یا دوه کال اوس دې سوچ کړي چې د کورم جوړول غواړي ماشوم له کور جوړ دې سي دې لکه په دې سلورم او پنځم مېش باندې کوشش کوي چې خځې له خېټه نه بچي راوځي پرې دې جنا مېش ته پوره شي چې کله وشي به وسره ګورو نه وځي مخکې راوځي په سلورم او پنځم مېش باندې خځې له خېټه نه بچي راوځي دا دې صحیح کې غلطه کوي د دې مثال له چې میوله په خشوي نه او دې را شو کې پرې دې چې کله په خشوا بیا به سر ګور بیا به را شو کو بیا به دمو ګور چې بازار کې څومره ریټ ته سو کې الی سو کې نه الی نه ته چې اوس دا کچه میوره کې دې پیدا سره دې څه پیدا شتي نقصان یې لري چې ځان بستړی کی نقصان دې ځان بستړی کی د ځان سره یاد ساتي کم سړی چې د مستقبل او د دې خبرې سوچ کوي چې لا حقیقت له څوک ماته دا ویل شي په دې ناس ته چې زما د مستقبل حقیقت شته د سبا حقیقت څه ته معلوم دی شته چې سره حقیقت نو ولې د دې شی مبارکي سوچ کوي چې حقیقت ملا نشته حقیقت خو ورسته پته لري چې کله موږ ورننه وځو نو دې ورکشوي شي به سره خبر کېږي او په یو دې شی به چې دغه حقیقت نشته وجود نشته خونه نشته رنگ نشته شکل نشته باغه به دې سوچونه کوي چې کله د هر سره مخامخ شو بیا به سره مونږ ګورو لکه پول د لمغ رسیدلی نیو اوس په پول باندې وړي دوه د دې مثال دي کوم سره چې مستقبل سوچ کوي مونږ وایو چې په پول باندې وړي خو صبر خو کنه چې پول ته ورسو بیا به وړو اوس مونږ په روډ باندې روان یو او مخې ته مونږ ته پته لري چې صبر راځي کوبري روانه پول روان دی لګړ ها پول روان دی او د دې ځینې چې بریکونه وي او ګاډي به کلیک سیټ ته ودرو دا پول به خطرناک یو کده به څنګه څنګه دا ګاډي په پاس وکړي کنه ګیرو ته بدل کو کلیش به ته بدل کو هلکه صبر وکړه چې پول ورسې پته ولګي ستاسو د ګاډي مون پته ولګي ستاسو مون پته ولګي د پول مخ کې چې د ګاډي غم وړه حقې دي چې د پول مخ کې نفق راشي ته به لاندې وځي د پول نه بیا په وخت کې بدل الله یو طریقه جوړه کې نفق بدل جوړ کې د مصیبت نه بوځي پټینګ کې بدل الله کور درکې پټینګ کې بدل الله ارسه درکې دي شنو چې کېږي چې ته دې سوچ کې چې پول برازي او د پول مخې ته لسی شي راغی نفق را کوم کې چې څنګه ګاډي دنه کوزيګو په بل طرف ته روزي هغه کوبري نه هغه بچ ته مستقبل دومره سوچ کې الله به ته د مستقبل ډېر خپل کړی سره دومره سوچونه کې دا اوس پورې چې جون ته تیر کو د دې جون په باره کې ستا پلار سوچونه کړیو د دې ستا د مستقبل په باره کې ستا پلار سوچونه کړیو ګریس پیدا نه کړی عقد ته ملو شو کم چې د الله لیکلي دا غیر نه زیاته نه کم کډیر پټي او ډیر ازمکه د لغستي وا او الله غربت لیکلو نو اوس غریبي او کله سره دغه سره پټي او ازمکه نو الله در مالداري لیکلو اوس مالدار نه هغه مستقبل سوچ کوم ستا پلار او نیکه کړه هغه څه پیدا درکړه هیڅ پیدا در نه کړه ته سره ځان په د مستقبل په سوچونو کې چې ځان تبا کې نو موږ وایو دي چې دا پول د دې پول ته رسیدونه مخکې کې دي چې موږ نه فقر راشي او کې دې شي د پول ته رسیدونه مخکې د پول وران شي د خبرې دراسه پول وران شي مطلب څه د غزي ته سره ونه راشي او کې دې شي منګ دې پول ته ورسو خپارام وو نه د مخکې نه دی له سوچونه کول داسې پالتو کار دی الله سبحانه وتعالى بالقران کې سوي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شیطان تاسو سره لوزونه کوي او تاسو یری په غریبۍ باندې دا شیطان کارونه دا کوم سره چې د مستقبل دې سوچونه کوي کنه د شیطان په پنجو کې راغله کته دې شي غریب بشي کته دې شي سبق کې پرې د رب العالمین به غټ ذات رب العالمین په لاس کې د مستقبل څه بلاس کې رب العالمین یقین دې بشتي کنه چې شتي بس خبره پرې
خپل کوشش کوه خپل مهنت او مزدوري کوه خو دا سوچونه چې خپل ژوند به تباہ کو دا پرې